لکه سورہ یاسین عام مسلمانانو تبیادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک د سورہ یاسین تلاوت کوي الله بدل د قرآن شریف د لسو ختم ثواب ورکی. لس ځله چې قرآن شریف ختم کړي دا برکت دی. او چې څوک سحر وختي د سورہ یاسین تلاوت کوي نو پروردگار برده دروازې حاجتونه پوره کی. مونږ وایو کنه الکه سی بجت مې دی، یو توایو دعا را لوکا، بل توایو دعا را لوکا، دا هم ښه خبره ده. د یو نیک انسان نه دعا غوښتل دا ښه شی دی، او د بل مسلمان نه دعا غوښتل دا ښه خبره ده. او د یو غایب مسلمان دعا د غایب د پاره پروردگار قبلی هم. لیکن حاجت نه پوره کیږي. رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سورہ یاسین سار کے لولا من قرأ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہو کہ دا صورت سوک سحر کے ہوئی اللہ بے حاجتو نہ پورا کی. الکا غریب ما او فقیر پیسی نشتا ڈوڑے نشتا حضور پاک ہوئی صورت واقعہ چے کم دے لستلی کی گی او کم خلق کی لولی پروردگار بے فقر او فاقہ ختم کی. دا قبر دا عذاب نه یریگم او دا قبر دا تیرو نه یریگم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تبارک اللذی تلاوت کوا کہ سوک دا سورہ ملک تبارک اللذی تلاوت کی پروردگار بے دا قبر دا عذاب نساتی. صحابہ کرام پلار روانو یوزے کی خیمہ خکڑی وا چتا زول قبر و لاندی تا پتہ نو چا دلتا قبر دی. دا لاندی نے دا تبارک اللذی تلاوت ورید چلال النبی علیہ السلام تے علوے وی سیب مونگ پیوزے کے خیمہ خخکلا مونگ تدا پتہ نو چلان دے قبر شتک نیست باز قبرونا وارشوی زمانہ پیڑی رتلی وی لان نمدد صورت تبارک اللذی تلاوت ورید دزمک دا لان دے حضور پاک فرمائی ہی المانعات ہی المنجیہ وی دا صورت تبارک اللذی دا چی چالستو ممکن دا دی انسان پا جن کے ردی تلاوت زیاد کری دا تبارک اللذی اللہ انسان لا دا سے خیر پہ ورکی کہ دا عذاب دا قبر نے بچ گئی. عذاب قبر منے کئی او دا عذاب دا قبر نے پہ اللہ انسان لا نجات ورکی. سمرلوی برکت شپکی دا سی یو صورت نہ دے دیر صورتو نہ دی. الکا ما تا قرآن یاد نہ رے سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد خطولو تا یاد دگن منس کے طول لولو. حضور پاک فرمائی کہ سوک درے کرتا اولولی اللہ با دا قرآن شریف دا پورا ختم ثواب ورکی او چی سوک لس کرتا اولولی پروردگار بولا پا جنت کی او بلڈنگ او محل جوڑ کی. او کہ یو سڑی حضرت عمر فاروق نبی علیہ السلام تاوئی ویدہ اللہ رسول اس خبلان لڈیر محلو نا جوڑ کو دکا پلس کرتا محل جوڑی گی دیر با جوڑ کو. نبی علیہ السلام مبارک او فرمائل عمرہ تا دمرا دیر نشویلی لکا سمرا چا خدای سر بلڈنگون و محلو نشتا. او چی یو سلی 200 کرتا اولولی سورہ اخلاص 200 کرتا لستل سدون گران خبرم ندا دیر زر لستلی کی گی. حاضر مسلمانان لکی لازم کہ 200 کرتا بے انشاءاللہ لولے کے خیل ساسو فیدہ دا ورکے بسم اللہ سر 200 کرتا اولو لے خواہ دا چی سمر راتنات سے چی پیملو کے چی 200 کرتا سوک سور اخلاص قل ہو سورت اولو لی حضور پاک فرمائی دا 50 کالو گناہ بورتا اللہ معاف کی. دا دا سور اخلاص برکت. سور فاتحہ چی دا منگے مانزکی لولو حضور پاک فرمائی چی دا سوک اولو لی او بزانی چوف کی او یا پا ابوی چوف کی او اغوبوس کی پروردگار بے دا بیمارین شفا نصیب کی اللہ بے جوڑ کی. آیت الکرسی کہ دا شپی او انسان لولی دا آیت الکرسی دیر فضیلتو ندی. یو فضیلت اداد چی پروردگار با دی دا شیطانانو او دا پیریانو دا ضرر نمافوس کی. دا شپی دا پیریان خوری گی او دا شیطانان بعضی بیمارے گوڑا دا شیطان دا چوکی دا وجہ نہ پیدا کی گی. دیری بیمارے دا سی دی شیطان پہ انسان کے ساسر رکی زخم کے والا سسخا پوکی ہوئی او یا سبل ساسر رکی دا غین دا کینسر او دا خطرناکی بیمارے پیدا کی گی.
آیت الکرسی چې ماسخوتن ته تلاوت کې د شیطان او د پیریانو نه به د الله محفوظ ساتي. او بل حدیث کې پاک کې راځي چې آیت الکرسی څوک اولولي د ده او د ده د ګاونډیانو د کورونو به رب العالمین حفاظت کوي. دا د دې سورتونو برکت دی. وهذا کتاب انزلناه مبارک. اوس به زمونږ په ذهن کې یو سوال راځي، یاره صاحب زما زوی خو ناجوړه دی او زه خو صورت فاتحه لولم خو نه جوړېږي. یاره صاحب ما خو سو آیت الکرسی اولستله او بیا مې کنډر وشو چې رانه مال یوړو. دا ولې؟ رونو د دې په جواب هم پوه کم. په دنیا کې دوه قسم اسباب دي. یو هغه سبب دی مادي او ظاهري سبب ورته مونږ وایو، او یو بل هغه سبب دی چې هغه روحاني سبب دی، غیر مادي لطیف په سترګو نه ښکاري. مادي اسبابو کې عقیدې له دخل نی، لکه ته چې اوبس کې تنده به دې ختمیږي که یقین دې پشته او که نشته، او چې ډسپرین ګولی واچې خوله به د نوباسي که ستا په عقیده شته او که نشته، او چې انجکشن درته ډاکټر ووایي ګرمستن چې ورته مونږ وایو نو وجود نه به دې خوله وباسي که ستا په یقین شته او که یقین دې نشته. دا مادي اسباب دي. یا چاله سر له یې سټکې راوبرو نو سر به یې وینې کېږي که ستا په یقین شته او که نشته. هلکه زما خو په عقیده نه و تا به خوږ نه کي، نه که دې سره د عقیدې تعلق نشته. که عقیده رشته هم د لاډو کې ماته او که دې نشته هم د لاډو کې ماته. دا ظاهري اسباب یقین او عقیده نه غواړي. دویم قسم هغه اسباب دی روحانی غیر مادي، هغې کې عقیدې له دخل دی، په سترګو نه ښکاري، لکه صورت فاتحه کې شفا ده. اوس خو صورت فاتحه زه چې لولم دا خو هوا ده د خولې نه ووتله او په انسان باندې ولګېدله. ډسپرین ګولی خو نه چې ګېډې ته یې واچوي، او نه انجکشن دی چې سړي ته یې پرک کې یا په مټ باندې ووایي. دا روحاني اسباب دي، دې کې یقین او عقیدې له ګوره ډېر لوی دخل دی. که ستا عقیده او یقین برابري، د حضور پاک د خولې مبارک خبره دروغ نه ده، رښتیا ده. داسې ده که نه ده؟ او بیا یو کس ته هم نه وي، عاملان سره وی، او یو صحابیم پې د اعتراض ونه کو چې د الله رسوله مونږ خو فاتحه ولوسته شفا پکې نشته، دا یو حدیث کې نشته. صحابه او تسلیم کړی او منلې خبره ده. نو حضور پاک چې عامه خبره کوي صحابه او ته، صحابه ورسره منلم ده، تجربه شویم ده، دروغ نه وی. دا زمونږ ایمان او زمونږ عقیده ده، لیکن زمونږ یقین کمزور دی. زمونږ عقیده کې فرق دی، مونږ کلک یقین پې نه ساتو. دا روحانی اسباب دي، دا عقیده او یقین غواړي. که کلک عقیده او یقین دې په پیدا کو، د دواړو جهانو د مبارک سردار بالکل رښتیا ده، دروغ نه ده. د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه یو خبره به درته وکړم. هغه یو ځای کې لیکلي دي د دې عقیدې او د یقین خبره کوم. یو مولانا صاحب د جمعې په تقریر کې عوامو ته د بسم الله الرحمن الرحیم فضائل خول چې بسم الله کې دا فضیلت ته او دا فضیلت ته او دا حقیقت ته رښتیا خبره. ډېر لوی فضائل دي د بسم الله الرحمن الرحیم. دا فضیلت ته او دا دی یو جوش کې راغی مولانا صاحب وی دامره فضیلت هم دی او دومره برکت ته که څوک په دریاب پورې وځي نو بسم الله الرحمن الرحیم دی وی او خپه دې په دریاب ږدي پورې غاړه به پرې وځي، خپه به هم نه لمدېږي. په دې مجلس کې یو بانډیسي ناستو، ابه د جمعې مانځله چې راته نو په دریاب به په کشتۍ کې راته، نو کشتۍ له به پیسې ورکوي، د هغه زمانې یا اتانې یا روپۍ. هغه چې دا خبره واورېده مولانا صاحب دا دې راته مخکې ولې نه وي؟ نه خو بلا پیسې ما نه مانګي واغېستې چې دې طرف نه زم هم پیسې اخلي او چې د هغې طرف نه زم پیسې اخلي. نو تا راته بسم الله دم د سره مونږ ته دې نه ښه ښه راځه چې اوس دې وښه اوس هم ښه ده، وروستو پیسې خو به بچت شي که چې مونځ یې کړی دی او دې دریاب ته نږدې شوی دی. وی بسم الله الرحمن الرحیم او خپې ښودې د واقعي خپې لمده شوې نه را پورې ګیر هغې طرف ته دې پورې وته وی دی چې به کلم ته بس دغه دم و بسم الله به یو په دریاب به ته او په دریاب به واپس راته. دا حقیقت دی رونو،
دا خدای پاک یو کمال پیدا کړي، یو انسان له خدای برکت ورکی یا بعض الفاظو له پروردگار برکت ورکی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ د عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه کې د ایران د فتح د پاره ولېږوي د لاړ شه او د کسرا د ایران بادشاه په هغه حمله وکړه. دی چې لاړ ډېر لوی لښکر دی ورسره. د ایران بادشاه کسرا پوه شو چې دا خو د مسلمانانو لښکر دی او دا خو په مک ونه دی، نو هغه ټولې کشتۍ راغونډې کړې او هغه وسوځولې. زه کشتۍ مې ختمې کړې، نو دا خو ډېر لوی دریاب دی، په دې به دوی څنګه راځي؟ لاره خو پول شته نه، او دومره جوور دریاب چې دا سمندر دریاب یو حصه ده، په دې به دوی راځي څنګه؟ ښه بېغمه ناست و. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه چې څنګه راغی پاسونه دي ورسره، چا سره اوښان دي او د دریاب په غاړه ودرېدل. کشتۍ نشته، نه دوی سره خپل انتظام شته، نه پول شته. ملګري ورته وایي څه به کوو؟ یو کشتۍ خو هم نه چې مونږ یې جوړه کوو ورپورې وځو، په یوه کې چې ورپورې وځو خو مونږ بالته دڼیار کړي، دا به څه کوو؟ هغه وایي داسې کار دی چې مونږ د چا په حکم روان یو؟ د عمر فاروق امیر المؤمنین رضی الله عنه په حکم. دا چا خلیفه دی؟ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او هغه د چا په حکم؟ د الله په حکم. داسې کوو راځئ په دریاب زه دنه مخکې کېږم او تاسو راپسې شئ. دا مې امید او یقین دی چې خدای به زمونږ حفاظت وکړي. اتې مخکې شو وی ای دریابه مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه په حکم روان یو او ته د پیغمبر د رب په حکم روان یو چلیږي. مونږ ستا د پیغمبر د خلیفه د حکم تابع یو، ته د هغه د رب تابع یې. مونږ جهاد کوو پې ورلو چې اصل پونده ورکړه. دا ګورې یوه خبره نه ده، تاریخي قصه ده، دا مضبوطه خبره ده. د حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ټول لښکر سره د اسونو اوښانو په دریاب پورې وتل او د اس سوم هم په اوبو کې لون نه شو، او کسرا بادشاه له مضبوط شکست ورکړ. او د هغه د لاس چې کوم خاص سامانو، د هغه تاج او د هغه بنګړي، هغه حضرت عمر فاروق له مدینې شریفې ته ولېږل. یو اوږده تاریخي واقعه ده. سراقه ابن مالک چې کله په نبی علیہ السلام باندې د هجرت په موقع باندې حمله کوله او د هغه اس په دا ځمکه کې درې د لخپې ننوتې، نو حضور پاک مبارک اخیره کې امان ورکړ او ورته وی سراقه وی زه ستا په لاس کې د کسرا بادشاه بنګړي وینم او ستا په سر د کسرا بادشاه تاج وینم. سراقه هغه وخت سره وی وی مړه کې مې وی چې دې وخت کې ستاسو په خپل وطن کې ځای نشته، دا د مکه پرېږدی او مدینې ته ځای، بل وطن ته ځای، او دعوې دومره غټې کوي. لیکن پروردگار هغسې کوي. عمر فاروق رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص ته وایي چې د کسرا مخصوص سامان دی، دا او ما له مدینې شریفې ته راولېږي. او په دې جهاد کې سراقه ابن مالک الله بیا مسلمان کړی او سره وی دې به م راولېږي. د حضور پاک یو ارمان و هغه پوره کوم. سراقه م راولېږه، هغه مخصوص سامان م راولېږه چې کله اوس پر د ټول سامان پکې و بنګړي پکې نو استاد یې واپس کوي ورشه ساعت ته وایي چې بنګړي پکې نشته. حضرت عمر ته چاوي تا ته څه پته لګي د هغه د بنګړو؟ وی حضور پاک فرمایلي د هجرت په موقع د سراقه ته څه وی درته؟ وی ما ته وی چې ستا په سر د کسرا تاج وینم او ستا په لاسو کې د هغه بنګړي وینم. نو معلومیږي دا چې د هغه تاج او د هغه بنګړي دته به اغوستلی کېږي، بنګړي نشته. استاد یې ولېږه چې هغه سامان ولټو، د هغه بنګړي پکې پیدا شو. بخوانو بادشاهانو بنګړي واچول د سرو زرو یې راوړل او په مدینه شریفه کې یو ډېر لویه جلسه وکړه او صحابه کرام یې د ګوټ ګوټ نه راغونډ کړل. وی د نبي علیه السلام د هجرت د موقع ارمان نن پوره کوم. هغې فرمایلي سراقه ته چې ستا په سر د کسرا تاج او لاس کې د هغه بنګړي وینم. هغه ته تاج پوشي وکړه، هغه تاج یې ورته په سر کړ. او یې بنګړي د سرو زرو سړي له منه دي، حرام دي، خو صرف د حضور پاک د خولې وینا د لږ ساعت دپاره درته اچوم. دا تاج د مبارک او دا بنګړي د ستا مبارک، د هغې و پیشنګویو د حضور پاک. خو خبره مې دې پورې کوله چې هغه اس سومم لون نه شو، د ټولو اسونو بل طرف ته پورې وتل. دا شوي دي. امام شافعي رحمت الله علیه د مامون الرشید زمانه کې یو لویه مسله وه د قرآن شریف متعلق او ډېر لویو امامانو له سزاګانې ورکړي دي. امام شافعي صاحب ته وی موږ سره مناظره او بحث وکړه، ډېر زیات هوښیار و. هغه لاړ او د دریاب د پاسه
وی زما مناظره به د دریاب د پاسه کیږي، زه هم په دریاب جانماز غړم کینم به پې او ترې د خپل معتزلي ملام راولې چې ما سره په دریاب کینی، هلته به خبرې کوو. هغې نه خو هغې یارېدل، وی دا چېرته کیږي. زما رونو هغه حضرت بانډیسي به ته او بسم الله به وې او په دریاب به پورې وته او بسم الله به په دریاب به را پورې وته او خوشحاله. مولانا صاحب خره ډېره موده پسې راته دم وخوړ، خو بیا هم ښه ده، د ډېرو پیسو نه بچ شوم. مولانا اشرف علي صاحب لیکي یو ځل یې د مولانا صاحب د دعوت وکړو، مولوي صاحب ما سره به ځې ډوډۍ به را سره خورې. ډېره ښه خبره ده چې ورسره روان شو، دریاب له ورسېدل، نه مولانا صاحب ودرېده، چا چې ورته را دم په جومه کې خوړلی. بانډیسي ورته وي مولوي صاحب راځه که نه، وی کوم خوا؟ په دریاب پورې وځو که نه، نو صبر وکړه چې کشتی خو راشي که نه. نه مولوي صاحب تا چې ما ته هغه دم خولی و، زه خو هغه بسم الله ویم او دې طرف نه پورې وځم او د هغې طرف نه پورې وځم، دا دم تا راته خولی دی او خپه مې هم نه لمدېږي. مولانا صاحب ورته وایي مونږ غر کې که زمونږ په سر دی چې د پیسې اخیستې دي، ما ته لوبه جوړه کړې ده. نه نه دا دم خو راته تا خولی دی. نه نه یاره دا خو آصف مونږه ویلی دی. نه نه ته راځه زه مخکې کېږم. ښه ده ته مخکې شه چې بانډیسي بسم الله وي او مولانا صاحب یې د لاس نه نیولی دی، اپې نیغ روان دی. دی هم پوه شو چې وایي واقعي کمال خو پکې شته. بانډیسي مخکې دی، ملا صاحب یې د لاس نه نیولی دی، هغه نیغ روان دی، د خپې ورور وړه چې پې په پور ایسته ځان سره. دم خولی چا دی چې چا خولی دی د هغه یقین او عقیده برابره نه ده، اپې نشي تللی. چا چې اورېدلی دی اگر که بانډیسي دی د هغه یقین او عقیده پې برابره ده، هغه پې د پاسه نیغ پورې وځي. زمونږ په دې علاقه کې یو سړی و، اوس مړ دی خدای دې وبخي، هغه سره یو اجازه وه. دا زما چې شمدید خبره ده د دې جومات خبره ده، هغه سره یو اجازه وه او هغه اجازه داسې وه چې هغه به زمونږ باباجي له راته د هغه د دې کونډو بیماري وه، نو هغه له به یې هغه خپې دمولې، نو هغه به لور سور که. اوس مړ دی د دې حاجي صاحب دی، د دې حاجي آباد د دې حاجي صاحب دی په مریدیه کې سید احمد شاه نوم یې په مردو کې. هغه به دا چلو که چې لور به یې سور که او داسې به یې سور که چې دا رنګ به یې بلکل بدل شو. بیا به یې هغه لور راواغېشت او په دا جبه به یې داسې ومږه، په خدای یقین کو زمونږ مخکې، او دې جبې به یې داسې لوخړې ووالې، یو سرخ به یې وکړ. بیا به یې هغه لور راواغېشت، په دې پونده به یې مږه او دې پوندې به یې لوګي کول. هغه پونده به یې راواغېشته او زمونږ د باباجي په دې پونډۍ به یې کېښوده او هغه به ورته ملاستو. ما باباجي ته ویم تا په دې کونډۍ چې دا خپه کېږي نو څه تکلیف شته؟ وی دومره زور را کوي لکه چې زما په دې وجود کې دا اور را دننه کړي. او یو ورځ پس بیا د هغه کونډۍ نه بیا هغه اوبه روانې شوې. د اجازه زمونږ کلي کې یو بل حاجي صاحب په ځیرګل حاجي صاحب تاسو به ډېر نومونه اورېدلي، اوس مړ دی خدای دې وبخي، د علیجان کلي کې اوسېده، هغه سره م وه. نو زه په ځیرګل حاجي صاحب پسې لاړم، مې ماله د اجازه راکړه. وی ډېره ښه څه کلمات یې راته وښول، وي دا د جمعې په شپه 500 کرته ووایه. ومې وی چې بیا لاړم چاړې راواغېسته او په اور کې کېښوده او خیمه دې داره سره کړه. ما ته دا په جبه راکاږه، دغه یوه جبه ده، که دې نه دې خلاص کړو بیا به څه کوو. خلک خو په لور خدمت کوي، په چارې کوي، په سسکوره کوي، زمونږ همدغه یو جبه ده، اوس ډېر هم خلاصې. ما ته وی نه مې پوندې پورې راکاږم. ما ته وګورې که پوندې دې یوړه سوځی دی، لاول به په جبه راکاږې. چاړې راواغېسته سره وه او چې د جبې پورې به یې ویله کش ورکړه نو زه به یو ګز وروسته شوم، داسې لوخړې به یې وکړې. وی شابه دا ما راښکه او دا ټکي ووایه او په جبه راکاږه. ما وی تلار کښېنه، نه په قرآن کې شته چې په جبه چړې راکاږه او نه په حدیثو کې شته. وی ته دم زده کې، مې دم زده کوم خو جواب باندې چېرته راکاږم؟ زما هغه یقین نه مې شو راښکې، مې نه شم راښکې، مې په پونده راکاږم. ځکه کش یې ورکړه خو پونده علاج به وکړو، نو جبه وسولېده نو دې سره به څه کوو؟ دا عقیده درونو ګورې، یقین دې مضبوط. د چا دا یقین کمزوري، د چا دا یقین مضبوطي. د چا زړه کلکي یقین مضبوط دی، د چا زړه کمزوری دی. زما زړه کمزور و ټینګ ورته نه شو، د هغه زړه مضبوط و کلکو. الله ګوارې ګورې په دې منبر درته خبره کوم،
سورت فاتحه حضور پاک مبارک فرمائی پدے کی شفا دا حضور پاک دروغ نہ ہوئی تا زمون ایمان او زمون یقین دی یو صحابی دی نبی علیہ السلام مبارک دا نبی علیہ السلام نے صلاة حاجت ورید چې 2 رکعات نفل څوک کہ اللہ بے حاجت پورا کړي کور تراغه بی بی توی ډوړی راوړه بی بی وتوی ډوړی خو نشته تا سره وړي لاړو د حضور پاک د وینا مطابق په جمعات کې 2 رکعات صلاة حاجت وکړو کور تراغی بی بی تاوی سشتا او تا سرا لیگلی دی تشتور کور تراش و سشتا سدی بیا لار بیا 2 رکعات صلاة حاجت وکړل خدایا ستا د خپل پیغمبر نه مې اوریدلی دي زم ناریم او زما ښځه او بچیم نار دي او ماله به روزي راکې چې کور تراغی ښځې سشته که نشته ښځه ورته وي او تار سره وړي دي وګوره څه دی راوړي ښځې سشته وی سړیه ناشنا قصه شروع ده هغه څنګه راشه وګوره میچن تاویږي او اوړه ترې رابیږي او چې د کور څونه لوښي و مې ته ډک کړل کور کې بل لوښي نشته چې د اوړو نه ډک کم او بله قصه ده اور بلیږي په تنور کې ډوډۍ پکې پورې کېږي مو رانړېږم ټول کور مې د ډوډو ډک شو دا د هغه 2 رکعاتو صلاة حاجت برکت د هغه یقین جوړو چې دې کې دا کمال شته چې راغی میچنې پل ورغې ورېږه وګورمه چې د غنمو دا لار ورته د کم ځای نه را روانه ده د سرو زرو د چرګې هغه د هګۍ قصه ده که چرګې لاره کړه هر څه ختم شو زه ګورم چې دا دانې د کمې را روانې دي خو چې پل یې ګوتې یوړه جلان میچن ودرېده لاړ حضور پاک مبارک لا نبی علیہ السلام ته قصه وکړه صاحب دا چلو نبی علیہ السلام فرمایی ګورستا په هغه 2 رکعاتو یقین برابرو او بیا چې میچنې پله د ګوتې یوړې نو هغه یقین د بل خوا لاړ چې ګورم چې د کوم ځای نه غنم را روان دي وی زما د قسم په هغه ذات چې زما ستا د هغه په اختیار کې ده که د میچنې د پله د ګوتې نه وې وړې تر قیامته پورې به دا پل ګرځېده اوړه به یې راغورځول او تنور به ډوډۍ درکولې دا حقیقت دی سورت فاتحه کې شفا ده خو عقیده والا پکار درته خپل چې شمدید خبره کوم پروس کال زه حج ته تللی ومنو یو ملګری مونږ سره پروس کال نه بل کالنۍ خبره ده هغه بیمار و تبی و او داسې تبی شو چې حج را نږدې شو جړل غریب او مونږ سره په ګروپ کې 3 ډاکټران 3 واړو ولا مختلف سپیشلیست ډاکټران داسې علاجونه ولا وکړل چې ستنې انجکشنې ولا وا دارو ورکوه او سړي ته به نه کبیږي زیاتیږي او ما ته وی مولوي صاحب زه جومبرمه او د مرګ نه علاوه دا چې حج رانه پاتې کېږي داسې د ګوتې په شان غریب راوخت د مردان ما لکه تا خو ډاکټري علاج مکار سره یو کل زه راته یو علاج ښیم خو چې زه راته څنګه ویم په هغې به عمل کې هله مې الله راوستی وی وایه مې داسې کار به وکړي چې زمزم او به ځان ته کېده زمونږ بلډینګ ته به یو شنه ټپکو داسې اوږده 6 لیټره وي لا زیاته هغه دې بلډینګونو کې هر بلډینګ ته یو کار خیر سړی دی هغه دا خدای د هغه نه دا کارلي چې څومره حاجیانې بلډینګونو ته یو ټپکه ځي یو نه ډېرې ځي مې دا یو ټپکه ځان ته کېده زمزم او به بس کې حضور پاک فرمایي الزمزم لما شرب له چې د کم مقصد دپاره زمزم اوس کې الله به د هغه مقصد دپاره ستا دغه کوي پوره کوي خو یاره یقین به ساتي چې دا دس کم چې زه پې جوړېږم او بل نبی علیہ السلام فرمایي دومره بس کوي چې پختی دې پې راوپړسېږي مونږ خلک لږ اسکو ډېر سکې نه شو د یو ګیلاس او 2 نه هغه زیات څوک سکې نه شي ما هغه ته داسې ونه وې ما هغه ته وې چې ګورې که زه راته کومه نسخه ښیم په دې طریقه سکې شې نو سکه دومره زمزم بس کې چې ته پې الټی وکې مې که د پښتو د پړسو به وی خو 2-3 ګیلاسه به وڅکي چې د مالو ډک شو مې الټی به پې کې دونه بس کې ما ته وی یاره بس په دې ورله او هلک ته مې ټپکه ورته کېده هغه ورته جګ ډکاو زه لاړم مانځله ماسخوتن چې رالمه نو کاونټر سره به زه ناست وم که څوک د مسلو د دیني تپوس کوي دې راته مخکې ناستې او یو جانماز یې تحفه کې اغېشتې ما له یې ښودې چې زه کېناستم حیران شم چې دا خوار خو د کټه د پاسېدو نو مې لکه څنګه شوې ما ته یې خدای جوړ کړم مې په څه ټیک شوې ما ته ویم په هغه زمزم وی دومره مې اوسکلې دومره چې الټی رالی او ډېر زیاتې الټی مې وکړې او په الټو کې رانه دا ګندونه پرېوتل
دوباره مې بیا وسکلي وي تا یو ځل ویلې وې وی ما دوباره وسکلي بیا مې الټی کړې او په درېیم ځل مې بیا وسکلي دونه مې وسکلي چې بیا الټی رانلې وی حقه چې پاسېدل یم دا دې وي حرم کې به د ماسخوتن مونځ مو کوراله دا سړی م درته ښولی شم او بله حواله در کوم زما یو دوست ډاکټر بخبیلن د مردان تپوس ته وکړې هغه ماته ما په مولانا صاحب یو بل تجربه وکړه په زمزم یو سړی سلسل البول و متیاز چې ته زیاتې ځي باید سړي متیاز نه ټینګېږي متیاز یې بیږي نو اوس متیازو والا خو چې اوبه ورکوې خو نورې زیاتېږي که علاج به ضد شو متیازو والا ته اوبه ورکوې نورې زیاتېږي مې چې زمزم وسکه او ستا هغه طریقه مې ورته وښوله چې وروره دونه بس کوي چې الټی پې وکړې ما ته یې ورشه وګوره هغه بیګ یې د متیازو غورځولې دی نیغ روان دی حضور پاک او الله دا زمونږ یقین دی زه به م دروغ وویم ته به م ووایې بل سړی به موی دروغ لویه ګناه ده خو دا زمونږ ایمان دی د عقیدې خبره ده اسې خبره نه ده چا صفت نه کوو د عقیدې خبره ده چې خدای او د خدای رسول دروغ نه وایي نو حضور پاک فرمایی چې سوره یاسین سارلو الله به حاجت پوره کوي حضور پاک فرمایی سورت فاتحه په دې کې شفا ده سورت واقعه دا چې یو سړی لولي الله به فقر او فاقه لرکوي او تبارک الذی چې یو سړی لولي د قبر د عذاب نه به الله خلاصوي دارنګې ډېر صورتونه دي او د هغې ډېر فضیلتونه دي نو د قرآن شریف په وینا کې په خدای قسم ډېر لوی برکت او ډېر لوی خیر دی مزه پکې څومره ده خوند یې څومره دی قاري صاحب چې اوس تلاوت کو سیف الله قاري صاحب څومره خوند یې کو او قاری عبدالباسط صاحب کیسٹ چې تو لګې څومره خوند کوي یو خشته قاری او حضور پاک مبارک چې به د قرآن شریف تلاوت کو الله اکبر چې د مکې کافر به ورته ودرېدل او غوږ به ورته ایښوده نو دې کې به خوند او لذت وکړه الله دې مونږ او تاسو جنت ته بوتلی کړي احادیثو کې مرادي او قرآن شریف کې مرادي جنتی لبا اللہ پا جنت کے ہر سور کی چردڑ کی تیری گی وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُهُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ دا سے دے اڑو چرے سغوار غب اللہ نرکے دا ہر جنتی پا کور کے بسلور ولی بیگی یو بدا شاتوی یو بدا سوچا پیو بی او یو بدا خالص و علو بو بی او یو به د شراب وي خو د خوند دپاره به هلته شراب څکي خلک د دنیا په شرابو کې سردردیم شته او نشم پکې شته چې څوک اوس کې غل متیازې ته بیږي د جنت په شرابو کې به صرف خوند بی لذت پی پکې سرخوږي قرآن شریف کې الله وایي او سرخوږي به هم پکې نه وي او بېهوشي به هم پکې نه نشه به پکې نه د حضور پاک مبارک نے و صحابی تپوس کوي وی صاحب په وله کې خو دننه خټئ او کانی پکی وی په والا کې خوندم کوي چې په دې کانو کې اوبه رواني شرړار کوي د جنت په دې والو کې شته وی او هغې کې به کاڼي وي خو هغه به زمرود او یاقوت او مرجاني او په دغه والا کې چې کومه خټئ هغه به مشک او عنبري یو صحابي تپوس کوي وی صاحب په جنت کې دوړه شته وی او خو د جنت دوړه به زعفراني الوزي خوشبویي به کوي یو بل صحابي تپوس کوي وی صاحب په جنت کې کر کروندشته غنم به پکې څوک کري جوار هر قسمه تپوسونه صحابه کوي وی او وی یو سړی به د الله نه غنم وغواړي چې خدای اړه مې شوی دی زمیدار بابا بی غنم کرم الله به تخم ورکړي ځمکه به ورته وښیي دی به تخم وکري وی هغه تخم به د رب په سترګه کې زرغونم شي لوبم شي او هغه به دانیم شي او لکه د غرونو په شان غنم به تې ودرېږي الله به ورته وایي چې واله بني آدمه کمبخته پیسم نه مړېږي تیاره ډوډۍ درته میلاویږي او تیار خواکونو بیا هم غنم غواړئ کټ کې به ناست دی چې کومې میوې ترې زړو شي میوه به څانګه راښکته شي او دې خولې له به دې راورسي نه پې دوړه شته خاوره نه پکې څښا ځای شته چې د چاته دی د دوکاندار نه دی غشتې نیمه به غورځئ او نیمه به خورئ دا پکې نشته او نه پکې دننه هډوکې شته چې ورېږه هډوکې مې د په مری کې وننښلي او نه پکې دا شته چې دا میوه او دا به راله خېټه خرابه کړي او د دې نه مې پرهېز دی او بلډ پرشر مې دی او د زړه بیماري مې دی او شوګر مې دی دا قصې دی هلته نشته ټول به په روغ صحتي الله دې بوتلی کې د چا به بیماري نه د چا به پرهېز نه
نه پکې لوږه شته او نه تنده شته، نو خلک به دا خوراک سله خوري، دا به د خوند دپاره خوري. لکه سړی په ډوډۍ موړ چې د هغې نه پس هم میوه خوري، او په تندې مړی تندې نی او بیا هم د خوند دپاره شربت څکي. د جنت خوراکونه اوبه چې خلک استعمالوي د لذت او د خوند دپاره به د موړوالي دپاره نه هلته نه سړی اوږې کېږي او نه تږې کېږي. او چې سړی ډېره موړ شي یو اګرمې به وکړي بیا به ضرورت محسوس کړي. او د دې وجود نه چې دلته خوله وځي څښا بینتې دي، په جنت کې چې د نه په وجود نه خوله وځي هغه به خوشبویي کوي. بیبیانې به خدای دې جنتیانو له ورکړي، کم از کم 2 یا بیبیانې، او دا خپلې ښځې به سردارانې وي. د دنیا دا ښځه به ستا د جنت د حورو سرداری. ما په ترجمه کې دا وی، یو سړي راته وی صاحب د دې بلاګانو نه به هلته هم نه خلاصېږو، دا به راسره هلته مي. مې دا به هلته بلاګانې نه وي، دا به هلته نیکانې او صالحات به دا به پاکې وي. ته عبادت کې ته جنت ته ځې، ولې دوی به دوزخ ته ځي؟ څه دوی به هم جنت ته ځي که نه؟ ښځې به در سره دا به د هغه حورو سردارانې به، او دا به خشته ښځې مزېدارې به شي. عربا اترابا، ستا هم زلف پی هم زلف، او هره ښځه به د هر وخت پیغلی نوې واده شوې. او حدیث پاک کې راځي وی دومره خشته و خوبصورته به چې د وجود دننه نلې به د بار نه ښکارېږي. او کم سرپیچک او لوپټه چې په سري د هغې قیمت به دنیا او چې دنیا کې څه دي د هغې نه به بهتري. او کمه خوشبویي چې پورې کوي د یو نوک برابر خوشبویي په دې نوک چې څومره راځي، که دا دنیا ته راله د خوشبویۍ نه به څوک ژوند تېر نه کړي. او که یو جنتي ښځې دنیا ته خپل مخ راښکاره که د نور او د سپومۍ رڼا به ورته بیا نه ښکاري. دا د جنت خوشحالی بی. جامې به راته څنګه میلاویږي؟ د انارو په شان بوټې بی، انار به ترې روشوکې، څه به د خوراک دپاره یې سره جامو دپاره چې ټس ورکې په منځ یې نیم کې دننه به د ریخمو جوړه ترې روځي. او ستا په وجود فټ جوړه شوې، دا نه چې لستوڼی اوږد دی او ګریوان یې تنګ دی او ارت دی او پرتوک خو یې راله بل شان جوړ کړی دی. د ټولو جنتیانو یو شان وجود، یو شان قد، یو شان جامې اعلی مزیدارې د ریخمو خشته. خدای دې زمونږ او ستاسو نصیب کړي. څه چې دې له غواړي، لنډه خبره دا چې څه دې له غواړي هغه میلاویږي. نسوار به پکې وي که نه؟ هلکه وي زړه چې څه غواړي زما اړه کې نسوار تېرېږي. چرسي به وي زما خو د چرسو نه بغیر ګزاره نه کېږي. اپیبي مې وایي ما ته به پکې خپل دارو میلاویږي او که به نه میلاویږي. او پوډري به هم وایي هلکه زما هغه پکې څه شو، زما پوډر. یاد وساتئ وروڼو چې کم ګنده څیزونه دي هغه دې په اړه کې نه تېرېږي. دا لنډه خبره ده. که د چا اړه کې تېر چې زما بچي وشي دا به اړه کې نه تېرېږي. پردی ښځې ته کتل به اړه کې نه تېرېږي. بدعملی ته به اړه کې شوق نه راځي. پوډرو ته پوډریان به ورځي خو وروسته داسې زر به هم نه ځي چې مسلمان مړي چې هلته یو ډبه وي نو هله به ځي. او دا نسوار هلته نسوار مسوار پکې نشته او نه پکې سګرټ شته. څښا څیزونه په جنت کې نشته او نه به څښا څیزونو ته د چا په اړه کې شوق راځي. دا یاد ساته. خدای دې د دې نشو نه هم تاسو وساتي. دا ګنده څیزونه نسوار او سګرټ او پوډر او چرسونه دې نه هم خدای ساته. زمونږ په کلي کې یو پوډري و، اوس مړ دی. راغې پلار ته کېناسته. دا ګوره رښتیا خبره ده، څه لطیفه نه ده. بابا دا کټ دل چا سوري ته کړی نه دی، هله را په اوږه شه چې دا کټ دله سوري ته کم. پلار یې شکرونه وستل چې نن مې شکر دی بچي تپوس وکړو چې دا کټ مې سوري ته کوي. دا په شی کو او په درشل یې کېنه او بابا ورېږه چې کټ دله سوري ته کم. چې یې په درشل کېنه او کټ یې نیغ یوړو بازار کې خرڅ کړو. جنت کې به پوډري و که بني، ته له اول خو ور ورسه وروسته به خبرې کوو. نشه چې پیغمبر حرامه کړې ده نو نقصان دی پکې. چې پیغمبر کم څیز ته حرام وایي نو هغې کې به نقصان یاد ساته. او خدای چې کم څیز ته ناجروا وایي هغې کې به ستا د وجود فایده نه، هغې کې به نقصان وي. خدای هم د نشو تماشو او له دې بدعملونو محفوظ وساته. نو جنت کې چې ستا په اړه کې څه راځي الله به درکړي. د دنیا د هفتې په برابر ده په جنت کې ورځې شپې نشته، یو شان ورځ ده. دا خلق به یو ځای را جمع شي، څوک د نور په منبر، څوک د زمرودو، څوک د یاقوتو، څوک د سرو، څوک د سپینو زرو.
رب العالمین به ورته خپل دیدارو کې ځان به ورته وښیي. وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. چې دوی د الله یو سیکنډ دیدارو کې، یو سیکنډ د سترګې د رب برابر، نو د جنت د او یو زرو کالو خوشحالۍ به تیرې شي، دومره خوند به یې پکې. چې راخواره شي د هغه ملاقات نه او کور ته راشي، بیبیانې به ورته وایي سړو نن خو ډېر خشته یې، خوشبویي ده نه ځي، نن خو څه بل شان خشته یې. دا ولې؟ وی تاسو خبر نه یې، خشته به نه یو، ښکلې به نه یو، موږ د رب العالمین سره ملاقات کړی دی. او د دنیا د هفتې په اندازه به ټول جنتیان یو ځل د رب العالمین دیدار کوي. الله دې زموږ نصیب کړي. نورو یو ځل به دا جنتیان مخامخ شي او الله ته به کیني. الله به یې تپوس وکړي جنتیانو وایه څه خوشحالي پړه شته؟ نه خدایه. وګورئ سوچ وکړئ څه ارزو شته تمنا؟ خدای چې څه غواړه میلاویږي، ډوډۍ اوبه بیبیانې، ستا دیدار پکې کم هم میلاویږي. نه یو نعمت پاتې دی، هغه نعمت لا تاسو ته نه دی میلاو. خدایه به څنګه؟ سوچ وکړئ، تمنا وکړئ، زموږ ذهن کې نه تېرېږي. الله به ورته چپ شي، غوږ کښېږدي. نو پروردگار به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت ورته شروع جنتیان چې ووري د دې نه مخکې چې د جنت څومره خوشحالۍ دي به تیرې شي. او رښتیا چې تلاوت د قرآن شریف او د پروردگار د طرف نه اواز د الله. او زه پکې طالبانو ته کله یم چې بیا سورت رحمان وایي چې څونه خوند به کوي. ښه دی کې یو بله نکته اوس وغوره. قرآن خو په مونږ ته نازل دی کنه، نبی علیہ السلام ته. حضرت ابراهیم علیہ السلام د پاره نور صحیفې وي، آدم علیہ السلام د پاره نور، موسی علیہ السلام د پاره بل کتاب، داود علیہ السلام د پاره بل کتاب، زمونږ د هدایت لپاره نازل. لیکن په جنت کې جنتیان خو د آدم علیہ السلام زمانې نه واله تر قیامته پورې به ګورې د ټولو امت ته، ټولو جنتیانو ته، که د آدم علیہ السلام امتیان دی او که د ابراهیم علیہ السلام او که د نوح علیہ السلام، ټولو ته به رب العالمین د قرآن شریف تلاوت اورئ. دی خوند دی ورونو، اوریدو کې څونه خوند. وهذا کتاب انزلناه مبارک. او چې د یاد کوته حافظ جوړ شوی دا څونه برکت. حضور پاک فرمایي لو جعل القرآن فی اهاب ثم القی فی النار محترق. که قرآن شریف په یو سرمن کې بند شي او بیا دا سرمن اور کې وغورځي سوځېږي به نه. دا طالبان په موږ سوال کوي چې قرآن شریف په اکثر خلک تعویز کوي او په سرمن کې بند کړي، هغه اور ته غورځي سوځېږي. نورونو اهاب په عربی کې د کچه سرمن ته وایي. د انسان دا سرمن د دباغت نه مخکې چې دا کچی او د نار نه د جهنم اور مراد دی. نو که قرآن شریف د انسان په سرمن کې برکې او د انسان یاد کی حافظ شي او دی د جهنم اور ته غورځي نو دی به سوځېږي نه. او بل حدیث کې راځي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. وی زما په امت کې دوه ډلې دي چې دا ډېرې بهترینې دي. یو هغه خلک چې د هغوی په سینو کې د الله قرآن پروت دی، او یو هغه خلک چې د شپې پاس یو خپل رب ته په سلګو سلګو جاړي. خو یاره چې قرآن سرمن کې بند شي سینې ته کوشي په خولې نه ګورې. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي وی آخر زمانه کې به یو قومي یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرهم. قرآن به په ژبه لولي لاندې به نه کوزېږي، په ژبه به یې پړه کې بني. نو خدای دې قرآن زمونږ اندامونو زمونږ له ته کوز کړي. خیرکم من تعلم القرآن او علمه. حضور پاک فرمائی تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن د بل نه زده کي. یو روایت کې وعلمه بلکې او علمه، یې بل ته وښی، یې زده کي یې بل ته وښی. او چې دا ما کم آیت تاسو مخکې ولسته، دو آیتونه د قرآن شریف کې، یو ځای کې هدی للناس دی چې قرآن شریف د انسان دپاره هدایت دی، او دې ځای کې راځي سورت بقرې په دی اول کې چې هدی للمتقین. څه مطلب؟ چې عام انسان د پاره د هدایت ذریعه ده، خو چې د انسان په عمل وکړي او د هدایت سرچشمه وګرځي نو بیا ردنه الله متقی جوړي، پرهیزګار ته جوړیږي. که اسی څوک قرآن شریف راوالی او دې خپلې سینې پورې پیوست کی
قسم دې دام د ثواب ذریعه ده، په دې الله ثواب ورکوي. ډېرې کشتۍ خدای پاک د قرآن شریف د برکت نه د غر کېدو نه بچ کړي دي. او په دې اخباراتو کې اکثر راځي اکسیډنټ وشو او یو سړی چې هغه سره قرآن شریف په خدای بچ کړ، بار بار راځي. او ډېر کورونه چې په اور ولګي پروردګار یې د قرآن شریف د برکت نه د اور نه محفوظ کړي. او ډېر کورونه په زلزله کې خدای د قرآن شریف د برکت نه محفوظ ساتلی دي. نو قرآن شریف د پاره دا کافي ده چې دا د الله خبرې دي. او د یو عظیم پیغمبر د امت دپاره او په یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو عظیم فرشته چې حضرت جبریل علیه السلام دی د هغې په واسطه رب العالمین نازل کړی د رمضان په ډېره عظیمه مبارکه میاشت. نو کوشش وکړئ ورونو په خپل هم د قرآن شریف تلاوت کوئ او خپلو بچو ته هم قرآن وښایئ. بچی په قرآن پوه کې زمونږ خلک مونږ بچی په خپله نافرمانه کړل. د بچو نه مونږ خلک شکایت کوو که نه، یاره جي زوی مې قدر نه کوي او زوی مې ادب نه کوي او زوی مې احترام نه کوي او جګړې را سره کوي. دا زمونږ خپل نقصان دی. مونږ خپل زوی ته خو د قدر لار ونه ښوله. مونږ ورته قرآن ونه ښو، مونږ مدرسې ته به ونه ته، مونږ ملا صاحب سره کېننو چې ورته ښه اخلاق وښیي. کم بچی چې د قرآن زده که یاد یې که یا عالم جوړ شو، قسم د آخرت کې هم ستا فایده ده او په دنیا کې هم ستا دپاره ډېره لویه فایده ده. دا یاد ساته. مونږ بچی ته غټه بسته په شا کړو، د انګریز لباس ورته واچو، شا به بچی ګورې خر چې د خره کم یې غوږ یې د پرېکولو دی. هغه تربور ترې وګوره څونه پیسه ګټي، تکړه شه ګوره چې ته د هغه نه زیاته وګټې. دا چل مو ته ښولی. بیا نه حرام ګورې او نه حلال ګورې، په یو طریقه پیسه پیدا کوي. دین هم ورته ونه ښو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې یو سړی راغی، حضرت عمر ته شکایت وکړ، وی زوی وواله مه ګوره سر نه بیوینې بیږي. زوی ولې ووالې؟ وی صاحب کوته کې راله سر له راوبرو، ورشه وی زوی حاضر کې. چې زوی یې راوسته مخامخ ودرېد، خپې د خپې د خټو د خاورو ډکې دي، تکې تورې او لاس کې ورسره غټ کوتک دی، لکه دا د میخو والا چې غټ کوتک ګرځي ګجران، او څښا په بد شکل، سرتور سر او ګنده شکل. وی دا دې زوی دی؟ وی ته دې خوا راشه لکه ستا څه نوم دی؟ وی زما جعل. جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي. ګونګټ دا یو بورۍ کې نه په ګلونو ګرځي، یو ګونګټي هغه د دې سوټي نه فوټبال جوړ کړی په دې سپېمه ډغه راورکوي. وی دا نوم دله چیخې دی؟ وی دا مې دې پلار یې ښودلی. هلکه تا په عقل کې چې ته خشته نوم نه راته چې ګونګټ نوم دې ولی ښوده جوړ؟ د پیغمبر نوم تا ته نو معلوم، چې در صحابو نوم درته نو معلوم، د حضور پاک نوم به دې ولی ښې؟ کمبخته جوړل ګونګټ نوم دې ولی ښې دی؟ وی ښه دا پلار دې وولې؟ وی صاحب زه خو چې څنګه لوی شوی یم او پخه به د پیم، نو دې پلار راله ګډې چیلی او دا غټ خره را کړي چې دا په ځنګل کې سره وه او خان. نو ځنګل کې هغه ګډې چیلی او خان سره وم. مونځ کې مونځ جي څه ته وایي؟ مونځ یې نه پېژنده. او دس کې یاره جي او دس څه ته وایي؟ نه مونځ پېژنم نه او دس پېژنم. دقه غټ خرې را کړي دي اوښان او ګډې چیلی په ځنګل کې سره وم. نو دې پلار راته چل خولی دی چې دا دوه خره کله په جګړه شي، او واقعي د خرو جنگ ما لیدی دی. یو ځای کې مې شپه وه چې بیابان کې ودومه او سهار چې پاڅېدم نو ماشومانو خره جنګول. وایي خدای دې د هغوی د جنګ نه ساته. مونږ خو وایو ګندې په خپر وانې کوي، شاته لته وایي هغه خر چې به په بل خر چک ولګوه بل به ورته براندې والي، بیا به یې پرېښوده کوم ځای. نو د دوه خره چې کله په جګړه شي نو دې پلار راته چل خولی دی، نو زه کوتک اوچت کم او دا سر لی وله راوبروم، نو یو خو تختی بل خو تختی. دا لار راته د خولی ده. وی نن چې کور ته رالم د ما مور او پلار په جګړه شوي، دا بابا مې او بیبی مې په جګړه شوي. نو ما ورته ډېر نصیحت وکړو، یو بل ګریوالونه نیولي او یو بل یې ټسول. نو بس هغه چل راته د خولی د خرو والا کوتک مې اوچت کړه، د په سر ور برابر شو. چې مې وو د اخوا دا انګل منډه کړی، بیبی اخوا منډه کړی. عمر فاروق رضی الله عنه پلار ته ولوی وی چې څه دې خولی دي همغه در سره کوي که تا دې راوستې د جومات ته اودس دې ورته خولی، د مونځ په چل دې پوه کړی.
دی به دې راوستې مونږ له مونږ ورته د حضور پاک حدیث خولو چې مور څه ته وایي پلار څه ته وایي د پلار څه حق دی د مور څه حق دی د ګاونډي څه حق دی پردي مال سره به څه کوې خپل سره به څه کوې دې نه دی خبر روانې ټول ستا دی دا حقیقت دی رونو زمونږ په کلي کې یو سړی مور یې راله بوډۍ سپین سرې لاسونه یې تړلي وو لاسونه او په دې مخ باندې هم د وینو داغونه او جړل یې ما ته وي زوی والم بهر کیف هغې ته مې وویل مې ګوره روانې ټول ستا دی تا دا زوی چې ماشوم و نو پټي ته یې په منډه کړی دی چېرته دې نه یې راوستې مونږ له چې دې بچي ته مې قرآن وښایه چېرته دې نه دې راوستې چې ده ته دین وښایه او ټول عمر به نیکبختې اوس د خدای وبخي مړه ده ټول عمر به پپیو کې اوبه اچول او د دې بچو دپاره د خپل خیرت برباد کړی دی تشې اوبه دې په خلکو خرڅې کړي دي ازوی مې وله راوغوښته ظالمه دا ظلم دې ولې کړی دا خو دا مره بوډۍ ده چې دې له د چا لاس ورته خو په یو دیکه غورځېږي نو ظالمه دومره دې والې ده چې لاسونه او خپې دې پې پړسولې دي هغه بچې ما په دې خپلو سترګو ولید دغه زوی چې ناجوړه شو لیوني سپي چې چلی و لیوني سپي او ما لیدلې نه دي خو خلکو دا قصې کولې ځکه زه بیا تپوس ته نه وم ورغلی خلکو راته وی چې دننه د خېټې نه د کوترو چینګار خیجي نو ټیک ده که اولاد د مور پلار نافرمان یې هغې له الله سزا ورکوي خو غلطي د مور ده چې قرآن یې ورته نه دی ښولی دین یې ورته نه دی ښولی نو بچو ته قرآن وښایې قرآن ورته یاد کې قسم په خدای په دې ممبر مې ته قسم وخوړه چې دا ستا فایده ده حافظ صاحب حسین علي صاحب مولانا صاحب چې د قرآن شریف تلاوت کوي د دې ثواب بچا ته رسیږي مولانا احمد علی جان صاحب مرحوم رحمه الله ته رسیږي که نه به رسیږي صفا خبره ده که دی چې څومره تلاوت کي د هغه ورسره حصه ده د ده له والدې صاحب حصه ده ولې هغې ورته کښېنولی تا بچې چې تلاوت کوي ته به په قبر کې پروت یې فایده به تا ته رسیږي ته به په آخرت کې پروت یې دی به تلاوت کی فایده به در رسیږي نو بچو باندې قرآن یاد کې قرآن علم پې وکې د قرآن شریف تلاوت پې وکې جومات ته یې راولې دغه ستاسو فایده ده یو لوی بزرګو په بني اسرائیلو کې نیک سړی او بزرګو هلته به راهبانو لکه زمونږ نیکان خلک یي څوک ورته عالمان وی څوک ورته مشایخ وی څوک ورته اولیا وی او د عیسایانو د نبی علیہ السلام د زمانې نه مخکې چې به د هغې کم نیکان خلک وو هغې ته به یې راهبان وی هغې چې به کم کار کو هغې ته به یې رهبانیت وی د هغې کار زمونږ نه ډېر سخت و ځکه هغې به اکثر په غارونو کې اوسېدل یا په جونګړو کې به اوسېدل نه به یې واده کو اوس هم د عیسایانو چې کم مولیان دي هغوی ودونه نه کوي په هغوی دا پابندي چې ته به واده نه کوې نو هغې به ودونه نه کول د دنیا کار روزګار به یې نه کو او جونګړو کې به پراتو او خلکو ته به یې دا خوله چې مونږ خو الله یادو او مونږ خدای یادو دا به د رهبانیت د هغې یو شوق دا به نومبې مرتبه وه دویم نمبر به داسې خلک وو چې هغې به ودونه کول او ښځې به هم کولې هغې به ځان له په خپلو ګرجو کې ناستو عبادت به هم کو او ښځې به هم وي بچي به هم دا به ورپسې په دویم نمبر وو هغې به تورات او د انجیل تعلیمات خلکو له خول او دا ړومبي خلک چې دا کم راهبان به او پټ به په غارونو کې اوسېدل او په ځنګلونو په جونګړو کې به اوسېدل هغې به نه چاته دین ښه او نه به یې د چا نه دین زده کو بس د هغې به دا مشو نو چې موږ بس الله یادو او د الله عبادت کو او چې چا به ودونه کول لګیا به هغې به تورات او انجیل یو بل ته خو دا دویم نمبر راهب دا کم چې ښځې والا دی او دا خلکو ته ښودنه کوي نیک سړی دی ډېر زیات او خدای پاک ته ډېر تقرب حاصل کړی دی یو ځل د پیغمبر په ژبې الله ته درخواست وکړو چې خدایه د زړه مې دا ارمان دی چې ته زما یو څو سواله قبول کا او سوال خو د انسان قبلیږي دعا خدای پاک قبلی خو د دعا د قبلیدو مختلف شکلونه دي حدیث پاک کې راځي چې یو سړی دعا کوي کله چې څه غواړي خدای ولا هغه ورکي دا یو شکل شو کله چې څه غواړي اوله الله ورکي خو زر یې ورنکي څه موده پس یې ورکي مونږ خلک وایو
الکه جی دعا کوم او دعا مې نه قبلیږي. نه دا قبلیږي خو څه موده پس قبوله شي. لکه حضور پاک په مکه مکرمه کې د مکې مشرکانو کافرانو ته خیرې وکړې یو ځل، اسوال قبول شو، خو څو کاله پس ښکاره شو په بدر کې هغه کافران پروردګار مردار کړل. نو کله چې ته څه غواړې زر درته میلو شي، دا یو شکل شو. کله چې ته څه غواړې څه موده پس به درته میلو شي. کله چې ته څه غواړې هغې کې به د خیر نی، د هغې په ځای به دله پروردګار بل شی درکړي، هغې کې به د خیر وي. مونږ خو په خپل خیر او شر نه پوهېږو. کله چې ته څه غواړې هغې کې به دومره خیر نی لکه پتا چې د الله را طرف نه کوم مصیبت راځي هغې کې څومره تبی وي، نو هغه دعا به دله خدای قبوله نه کړي، د هغې په وجه به دنه خدای هغه مصیبت رد کړي. او کله به دنیا کې هغه دعا ستا قبوله نشي، اخرت له به دله رب العالمین وساتي. نبی علیہ السلام فرمائی اخرت کې د قیامت په میدان کې بعض خلق بی هغې له به الله نیکۍ او خوشحالۍ ورکي. دوی به وی خدایه دا د کمې مونږ خو دومره عبادتونه نو کړی، الله به وی دا ستاسو دعاګانې وي چې ما نم دنیا کې غوښتلې، او تاسو به وی نه قبلیږي، ادله ما دیر ورځې له ساتلې وې، اوس به یې د نیکۍ او د ثواب په شکل کې درکو. وی دی به وی چې شکر دی خدایا، او چې رچا دعا په دنیا کې قبولی، یاره ارمان که زمونږ دعاګانې هلته نه وې قبولې ښه به وې، اوس به راتره ثواب او د نیکۍ په شکل کې ملو شوې وې. نو د خپل پیغمبر په واسطه د الله نه یو سوال وکړه چې خدای زما یو څو دعاګانې ما له قبولې کا، خو چې زه څنګه غواړم اقسې راله قبولې کا چې زر غواړم چې زر حاصلېږي. خپل پیغمبر ورته وایي تا د الله نه سوال کړی، ستا 3 دعاګانې الله قبولې کړي. دا د ښځو د فتنې خبره درته کوم. 3 دعاګانې دې قبولې شوې، او چې ته څنګه وې هغسې به میلاویږي، او چې ته څونه زر غواړې زو هغومره زر به میلاویږي. سړی سور کې شو، خوشحاله شو چې دا 3 دعاګانې قبلیږي. او د مسلمان دعا خو دی چې د خدای رضا پې غواړي که نه، یا د مسلمان دعا دی چې جنت پې غواړي، اخرت پې غواړي، دنیا هم غواړه خو ورسره اخرت غواړه، یوازې دنیا به ګورې په سوال نه غواړی. ښه قرآن شریف کې الله فرمایي کنه منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. بعض خلق دنیا غواړي آخرت کې ولا خدای سم ورنکي، او بعض خلق وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. خدای دنیا کې خیر خوشحالی راکې او آخرت کې خیر خوشحالی راکې، او د اور نه بچ کې. الله د دې خلقو صفت قرآن شریف کې رستو کړي. زما یو ملګری هغه راته خبره کوله، وی یو سړی د بیت الله خوا کې ولاړو، ما سره حج له تلو. نو هلته یو مبارک ځای دی ملتظم ورته وی خدای دې مونږ تاسو ټوله غځی له بوتلېږي. د بیت الله شریف د دروازې او د حجر اسود په منځ کې یو ځای دی، او د دعا د قبلېدو ډېر بهترین ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې دغه ځای د انسان دعا ډېره زر قبلېږي او ډېر په اسانه قبلېږي. نو بعضې مسلمانان ورشي نو هغه یو لاس په هغه درشل مبارک باندې کیږي، او بل لاس د بیت الله په هغه دیوال کیږي، او دا مخونه ور پورې مږي او الله ته جاړي فقیر ببابک. خدایا یو فقیر او مسکین ستا په در ولاړ دی، ستا په دروازه ولاړ دی. خدایا اله د نه جدا کېږي خدای چې ته د ده دعا قبوله کې. نو هلته که سړي له دعا نه م ورځي نو ورته خدای را یادوي، او که جړا نه م ورځي نو سړي له جړا ورځي. نو ما ته دا ملګری وی زما نه مخکې یو پنجابی ولاړو، بوډا سپینګیري چیچړ مخ، هغه ولاړ دی او دروازه باندې لاس یې ښودی دی او داسې جاړي سلګی وی. زه ورپسې شاته ولاړ یم، او زه ورته یم چې دې خوا شه، ځکه یو کس چې لږ ولاړ یا بل ملګری دې خوا شه چې زه ستا په دې ودرېږم. نو دې ټپوم په دې شا چې دې زر دې خوا شي. وی داسې ناشنا د الله صفتونه شروع کړل، جاړي خدای پاک ته، یا الله تو بڑا مهربان کریم رحیم ذات ہے، لګیا یې د خدای دا صفتونه کړي. وی ما دې اړه کې وی چې یاره داسې کار دی چې دا دې څه دعا کوي زه به پې امین ویم، ځکه جاړي خدای ته، او کوم مبارک ځای کې ولاړ دی،
راشه دا دی چې څه غواړي که نه بس دا ټک و غړپ او دعا قبلېدل ورسره سم دي ځکه ډېر په محبت او په ژړا کې او د خدای صفتونه کوي وی 10 15 شل منټه لګیا د خدای صفتونه تو بڑا مهربان کریم رحیم قادر بادشاہ وی آخر کی وی اے اللہ مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما ما وی چوز دل دا مخ د بیت الله په دا خوا کې اوسوسه پیړی وامه ظالمه دونه د خدای ته وجړل جنت ته غواړه ته خدا او یو اتیو کال وی خدم غواړي خوبصورت او بیا نوجوانم غواړي نو خدای پاک خو دعا قبلی خو خدای پاک نسبت تم ګوري کنه نسبت ته ګوري دا خخته چې سړی په خخته لګی نو یا پکې منځ کې خټه لګی او یا پکې سیمټ لګی داسې نه چې خوره پکې منځ کې لګی نسبت خو به برابره کړ بعض خلک وی د خدای نه سوال کوم ما ته سوال نه قبلیږي څنګه سوال کوم لیلة القدر شپه ده خدای چې یو د سرو زرو مولي زموږ په کور کې راووری نو خدای کولی شي لیکن څه نسبت خو پکار دی باران خو د اوبو کېږي اسی وایه چې خدای مال او دولت راکړي نو سوال با هغه کې په سوال ځان پوی که یوازې دنیا به نه غواړئ اخرت به غواړئ ښه دا د سوال طریقه ده او که دنیا غواړې وغواړه خو آخرت ورسره خامخا وغواړه نو دغه سړي بزرګم پړه کې دا سوچ وکړو چې زه به د خدای نه په دې جنت وغواړم آخرت به وغواړم راغې کور ودانې سره بیبي سره مشوره کوي یاره ښځې کار وشو څنګه وشو ما خو د خدای نه سوال کړو چې د ما یو څو سوالونه قبول کا د پیغمبر په واسطه ما ته رب العالمین دا ووی چې ستا به 3 دواګانې قبلیږي چې ته څه غواړې بس 3 به مې قبلیږي که خیر انشاءالله او سلاس پې کو چې ځان لم پې څو غواړم او تا لم غواړم ښځه ورته څه وی وی سړیه ډېره ښه خبره ده یو پکې زما شو او 2 پکې ستا شوې ولې زرې ښځه یم او ته مې خاوند دی 2 ځان له وغواړه او یو وی ښځې ته په قلار کښېنه ته به څه غواړې ښځه خو نبی علیہ السلام فرمائی وی ناقص العقل او ناقص الدین ده عقل ام ناقص تے او دین ام ناقص تے هن ناقصات عقل و دین عقل ام ناقص او دین ده غالب او د اکثر په اعتبار ځکه بعضې ښځې وي چې هغه ډېرې عقلمندې وي او بعضې ښځې وي هغه ډېرې زیاتې دیندارې وي نو یو ښځې د حضور پاک نه تپوس وکړو وما نقصان عقل یو سړي تپوس وکړو وما نقصان عقلها و دینها د الله رسوله د عقل نقصان یې څه دی او د دین نقصان یې څه دی وی تاسو نه ګورئ چې د 2 ښځو ګوی د یو سړي برابري وی دا معلومیږي دا چې عقل کې نقصان دی نسیان پې راځي یېره پې راځي او یې ته نه ګورئ چې دا په میاشت کې په بعضې ورځو کې نه روجي نیسي او نه منځونه کوي چې خپله بیماري پې راشي دی د دین نقصان دی زما رونو نو ښځې ناقص العقلي نو ښځه ورته وایي چې یو دعا به زه غواړم دی ورته وایي داسې کار دی چې موږ به جنت غواړو د خدای نه خوشحالۍ به غواړو په قلاره کښېنه وی نه ته ځان لکه جنت غواړې خوشحالي غواړې خو دا یو به ماله غواړې زما هم حق منې که نه منې سړی یې را مجبور کړ ډېره ښه ده ته څه غواړې وی ما له داسې سوال وکړه چې ما نه خدای پاک د 14-15 کالو پیغله جینۍ جوړه کړي او خشته خوبصورته چې زما نه په دې وطن او په دې علاقه کې ښکلې ښځه بله ني سړیه چې زه خشته شم او ښکلی شم ته به هم خوشحاله مزې به دي یاره ښځې ګورې زم د 100 کال ویم او عمر مې زیات دی او د مرګ په غاړه او تم بوډی ښځی نو چته آخرت جنت غواړو که واپس پیغله شي بیا به مرې نه سړیه به دا یو سوال ماله وکړه هغه 2 باندې چې ته څه غواړې خو دا یو ماله وکړه که ښځې سره یې مشوره نه وي کړې ښه به وه را مجبوره یې که وی خدای زما دا ښځه د 14-15 کالو پیغله جینۍ کې او داسې خشته ښکلې چې په دې علاقه او په دې وطن کې د دې نه خوبصورته جینۍ بله ني الله خو ورسره وعده د پیغمبر په ژبه کړې وه هغسې ترې خدای جوړه کړه ځوانه شوه پیغله شوه او خشته جینۍ ترې جوړه شوه چې څه موده تېره شوه ماسخوتن ورته کېناسته سړیه یو صلاح کو مشوره کو وایه وی ګوره ته بوډی ځان ته وګوره او ما ته وګوره زما او ستا ژوند یو ځای تېرېدل مناسب دي مهرباني وکړه ما له طلاق راکړه ما پرېږده زه به چېرته ځوان خاوند وکړم او ته دا نه چې ته بوډۍ ښځه ګوره
ښځې داسې وې اما چې دعا کوله دیر نه نه زما ستا جون نه تېرېږي ته خو بوډی او زه ځوان یم او دا کوم ځای کېږي چې زما ستا جون جګړه جوړه شو چې جګړه جوړه شوه سړی یې په غصه کې راوست چې غصه کې راوست غصه شو دویمه دوا یې استعمال کړه وی خدای زما دا ښځه ښه بوډی کې داسې بوډی چې په دې وطن کې د دې نه زیاته بوډی او چیچړه او بدشکله بله ني نو خدای خو وعده کړې وه هغسې ترې جوړه شوه ښځه بوډی هم شوه په هغه سات مخ یې هم راتوی شو لاسونه هم چیچړ شو روز هم پرې راپرېوتې ښځه په ژړا شوه د ښځو مکر خو به منې خفه کېږې مه ښځه په ژړا شوه چې خدا دې را سره څه چل وکړه په ټوق هم پېږې او که نه پېږې ما خو د سره ټوقې کولې دا دې را څه جوړ کړل هلته ورپسې اوښیان رالل سرګنۍ دا زمونږ د خور لور لرې څه جوړ کړل ستا د ازبرګي او پیري دیله ده دا چیلې دیله او باسې چې زمونږ په خور تجربې کې کله تی جینۍ جوړې او کله تی بوډۍ جوړې کله تی ځوانه جوړې او کله تی بوډۍ جوړې کوتک د دنیسو برابرو دي تا ته ازبرګي ښایو ځان له تجربې کوه په نورو خلکو دا په دې تجربې کې دا پیری مریدي دې دپاره ده خدای دا څه په مصیبت وړېدم څه په لانجه کې ګیر شم چې غریب مجبور شو درېیمه دوا یې وکړه وی خدایه هغه مخکې چې څنګه وه همغسې یې کې ځوانه مې هم نه راپکار دا بوډۍ م چې څنګه مخکې وه نو واپس دې ښځه همغسې جوړه شوه درې دواګانې په یوه ښځه کې لاړه یو ښځه همغه پاتې شوه چې څنګه مخکې وه دا د ښځو مکر او فریب حضور پاک مبارک رښتیا وی قسم دې که دروغ وی رښتیا وی چې ښځې دا د شیطانانو جالونه دي خفه کېږئ ما دې زمانه کې په مارکیټونو کې ورشه وګورئ سړي به ډېرې او که ښځې به ډېرې ښځې به ډېرې او په کم لباس کې بار دا زنانه ګرځي په نرو جامو کې ګرځي نبی علیہ السلام فرمایي وی اخره زمانه کې به ښځې څنګه جامې به اغوستي او بربنډې به کاسیات عاریات جامې به اغوستې او بربنډې به صحابو ته خو د دې زمانې دا نری لباس د سیپون جوړې او د جارجټ لوپټې یې نه ویلې دي هغې به وی دا به څنګه ای صاحب جامې به اغوستې بربنډې به وی او جامې به اغوستې او بربنډې به او پلاره چې ځي مائلات ممیلات دی به ځان سړو ته مایل کوي داسې تلل به کوي او سړي به ځان ته رامایل کوي رؤوسهن کاسنمة البحت او سرونه به داسې د مکیز نه لوړ او کاږه به وړي لکه عربو کې دا سره اوښان دي بهتي لوړ قباني وي او داسې یو طرف ته مایلي چې په لاره ځي نو د کږه به په لاره رواني سټ به په لاره کوږ رواني چې سړي راته رامایل شي رښتیا وایه حضور پاک مبارک چې څه خبره کړې د هغه ده که نه ده اوس د جارجټ لوپټه چې د کمې ښځې په سري د ښځې وجود عورت دی چې دا مونځ کوي که مخې ښکاري نو خیر دی که لاسونو دا تلی ښکاري نو پروا نشته او بعض علما وی نه خیر دی که دا ګوتې یا د پاسه د لاس دا شا دا ښکاري نو هم خیر دی بلکې بعض علما وی چې نه ګوتې به ښکاري دا د پاسه حساب هم نه ښکاري تلی دی ښکاري زه خیر دی که دا د پاسه حصه او تلی ښکاره شي پروا نشته دارنګې د خپو تلی که ښکاري پروا نشته او که د خپو د ګوتو د پاسه دا پنجه ښکاري بعضې علما وی دا به م پټی خو دا ګرانه ده که دا م ښکاره شي پروا نشته ګیټونه لاندې حصه به پټی پنډی به پټي سټ به پټي ویښته به پټي که دې کې دا ښکاره شو مونځ یې ورسره نه کېږي اوس تاسو نه تپوس کوم دلته ناست شو کمې ښځې چې د سیپون یا د جارجټ لوپټه په سر کړي نو ویښتې ته بار ښکاري که نه ښکاري مونځ به د کم ځای نه وشي یا سټ ته بار ښکاري سټ ټول اندام دې ښکاره شو مری ته بار ښکاره شوه مونځ د کم ځای نه وشو غوږونه یې ښکاره شو څونه اندامونه ښکاره دي داسې جامې غوندې لباس پرتوګ چې د هغې نه یې دننه پنډی ښکارېږي نو مونځ به د کم ځای نه وشي او وروڼو ګوره یاد وساتئ که یو ښځه وایي زه خو په کور کې دننه مونځ کوم زما ویښته ښکارېږي نو ښکارېږي دی نه ښځه که داسې کوټه کې مونځ کوي چې دروازه ځان پسې بنده کړي هېڅوک هم نی بیا هم عورت پټول وله فرض دی داسې کوټه کې چې هېڅوک نی بیا به هم سر پټی بیا به هم سټ پټی بیا به هم مری پټی بیا به هم لیچې پټی او بیا به هم پنډی پټی او که دغه پټه کوټه کې وجود ښکاره شو نو بیا مونځ ورسره نه کېږي د دې ښځو مونځونه بیا کېږي قطعا نه کېږي نوک پالش چې ښځه پر نوکونو مږي نوک پالش سره د کوم ځای نه اودس کېږي
او که ښځه په لوی او دسماتي کې ده، په غسل کې ده او نوک پالش په نوک پورې دی، لاندې اوبه نه ورځي، دا ګناهګاره ګرځي، دا پلیته ګرځي. نه اودس صحیح کېږي، لاندې نوک اوچ پاتې شو، د پاسه پې دغه پروت دی، د نوک پالش هغه رنګ پې د پاسه پروت دی. که غسل کوي لاندې اوچ پاتې شو، اودس ونه شو، غسل نه وته، که مونځ کوي څونه ګناهګاره به ګرځي. نوک پالش د ښځو دپاره ګناه، او راشه وګوره ښځې پورې کوي که نه پورې کوي، دا څومره ګناهونه دي د ښځو. نکري دی پورې کې ښځه، نکري ده چې په نوک ولګي، د نوک عیسه وګرځېده، د نوک جز وګرځېده، هغه د نوک نه بیا نه لرې کېږي. او نوک پالش چې په نوک پورې شو چې معمولي غوندې اوچ شي او زور ورکړي نو ته خوا جدا شي، د نوک عیسه نه ګرځي. ښځې نوکونه پرې کوي، کنک پرېږدي یې اوږده اوږده نوکان. زما یو ماشومه ده، اما ته وي نه بابا، وی نوکان خو پرېږدي نه، مای بچې مونږ خو چې تلار کې انسان دی غیر اختیاري په نظر برابر شي، یا سوزکي موزکي کې داسې اوږده اوږده نوکانې وي، وی دی د بیې ښودي، د بیې نوکان راوړي په نوکونه ایږدي. ښځو سرونه کټ کړل د سړو شان. نبی علیہ السلام ورته لعن الله المترجلات، هغه ښځه چې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان تشبیه کوي، وی په دې د خدای لعنتي. او هغه سړي چې هغې د ښځو په شان جامه اچوي او د ښځو په شان شکل جوړوي، حضور پاک فرمایي په دې د الله لعنتي. دا د ښځو مفسدی دی او فسادات دی. بے ستری پکې شوه، بے حیايي پکې شوه، په لوپټګو په چادرګو کې ګرځي، په دکاندارانو سره په دکانونو کې ګپې شپې لګوي. اوس خو لا موبایل یې پکې بیلې راووتې، او په موبایلو کې خو تصویر والا موبایل یې راووتې. اورېدلي مې دي هلکان او جنکۍ د موبایل په ذریعه بل ته تصویرونه هم لیږي. د خدای قهر او غضب به په دې وطن نه راځي. مونږ وایو خدایه ماپ هم کې، نو په تشه دعا خو نه ماپ کېږي، چې کومه ګناه کې به هم پرېږدې که نه. ښځې هم د بې حیایۍ نه منې نه کړې، د بې سترۍ نه منې نه کړې، هلکانو سره د خبرو نه منې نه کړې، او سوال کوو چې خدای په مونږ رحم وکړي، ګناه معاف کړي. د ګناه خو پرېږده نو بیا توبه وباسه. رونو اوس د دې ښځو دا بې ستري او بې حیایي او د دې ښځو دا مونځ نه صحیح کېدل، دې له د مدرسې ضرورت شته او که نشته؟ تاسو راته ووایئ کم ځای به زده کوي؟ دې له پکار دي چې دیني مدرسه کې دا ماشومان جنکۍ داخله کې، علم پې وکړئ، قرآن پې زده کړئ، احادیث پې زده کړئ، دینی مسائل فقه پې ووایئ، چې ښځو ته پته ولګي چې په کم لباس کې به زه مونځ کوم، بار بس په کم لباس کې وځم. ښځو سړو سره مې خبرې جایز دی او که جایز نه دي، د پردې څه حکم دی، د ماشوم د لویولو څه حکم دی، او د ماشوم د تربیت څه حکم دی، د خاوند څه حقوق دی، د سخر څه حق دی، د خواکې څه خواښې څه حق دی، د لیورونو او د اندروریانو څه حق دی، د ګاونډي څه حق دی، ډوډۍ به حلاله حرامه پسه پیژنم. دا خو هله کېږي چې دې مدرسه کې داخله کړي. اوس تاسو نه تپوس کوم، د دې خبرو نه پس د ښځو د مدرسو ضرورت شته او که نشته؟ سړو چې څنګه د نبي علیہ السلام نه علم زده کړی دی، حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، دا صحابہ کرامو دی د حضور پاک نه دین زده کا، حدیث او قرآن او امت ورسو، دغه رنګ ښځو زده کړی دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو هریره صاحب د 3000 او د 500 او د 401 احادیث حافظ دی. د نبی علیہ السلام تقریبا 5,500 احادیث هغه یاد کړي دی، امت ته رسول دی. او عائشہ بی بی د څونه احادیث حافظه ده، 2210 احادیثه، نیم په نیم ورسره چلېدلې ده. 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ امت ته رسول دی. ممکن ده چې ډېر به ورته یادو، خو چې کم امت ته رسېدلي هغه 2210 احادیث دي د حضور پاک نه. به او عمر یې څونه سړی حیران شي. عائشہ بی بی نبی علیہ السلام چې کله وفات کېدل 13 کالو وه، نو علم چې څنګه سړو زده کړی دی، دغه رنګې ښځو هم زده کړی دی. عائشې بی بي هم زده کړی دی. یو ځل چا ورته ووایي زمونږ په دې وطن کې هم دا رواج دی چې خلک د اخترونو په منځ کې ودونه نه کوي. داسې ده که نشته؟ هلکه وایي اخترونو منځ کې واده مه کوئ، دا سپېره دی. دا د جاهلیت د زمانې خبره ده. هغه زمانه کې به هم په شوال کې چا واده نه کو. وی ولی؟ وی دا سپیره دی. عائشہ بی بی وی دا د جاہلیت رواج ختم کے. وی گورا
وی زما واده نکاح په شوال کې شوی ده، وی واده مې په شوال کې شوی دی، د لوی اختر په میاشت کې د دو اخترونو میاشت کې مې نکاح شوی ده، واده شوی دی، نو وی زما نه بختوره ښځه بله کم ده. وی حضور پاک زما په کوټه کې دفن دی، د هغې په کوټه کې حضور پاک دفن دی. او وی حضور پاک زما په غیږ کې تسا ختلې ده، ډډه د عایشې بیبي سینې ته والې وه، وی سر مبارک زما سینې او زما زنې سره لګېدلی و چې د حضور پاک مبارک نه سا ووتله. او وی دغه وخت سره حضور پاک مبارک بیمار و، نو زما رور راغی عبدالرحمن، هغه سره مسواک و، نو نبی علیہ السلام ډېر په شوق هغه مسواک ته وکتل، وی ما ورته وی چې صاحب مسواک ته م زړه کېږي مګې، وی سر مبارک یې وړقو، وی مسواک مې راواغېسته، وی مې چې صاحب وی چې غاښونو کې ومږه مسواک کلک و، وی مې چې صاحب درلی نرم کم نو سر مبارک یې وړقو، نو ما راواغېسته او په خپله خوله کې مې په غاښونو باندې پوره نرم کو، نو بیا مې حضور پاک مبارک له ورکو، نو هغې هغه مسواک ومږه، هغه مسواک یې لاس کې و چې روح مبارک یې لاړ. وی زمانه بختوره ښځه شته چې اخر وخت کې زما د حضور پاک مبارک لاړې خدای یو ځای کړي دي. شیخة الحدیث، دا حدیث لوی استاذه او د قرآن لوی استاذه او د لوی صحابه کرام استاذه عائشه بیبی دا په خپله فرمای. یو ځل بیبیانې د حضور پاک مبارک خو ګڼې وې، نو چې خلکو ته خو پته وه چې د نبی علیہ السلام د عایشې بیبي سره زیاته مینه ده، د اختیار نه بار حضور پاک ټولو سره یو شان محبت ساته، خو عایشې سره غیر اختیاري مینه طبعي د بعض انسان زیات دی. بیبیانو ورته عایشې نبی علیہ السلام ته ووی چې تا له خلک ډالۍ او تحفه راوړي، اله راوړي چې تا عایشې بیبي کرې. نو دې خلکو ته اعلان وکړه چې زه کمې بیبي سره یم ماله تحفه رالیږې، یوازې عایشې بیبي سره چې یم یوازې هلته مه رالیږې، غږ یې ونه کړ. بیا دوی فاطمه رضی اللہ عنہ تا ہوئے وی تا حضور پاک مبارک تا ہوایا چې دې خلکو ته اعلان وکړي، ځکه چې د عایشې بیبي په کوټه کې نو خلک ډالۍ راوړي او چې نورو بیبیانو سره خلک نه رالیږي، اعلان دې وکړي چې ټولو بیبیانو سره چې زه یم رالیږې. چې فاطمه رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ته الوې، نو حضور پاک ورته وی بچې لا توزینی فی عائشہ، دا عائشہ په حق کې ما مخفه کوه، قسم دے وی چې نورو بیبیانو سره زه چېرته ناست یم وحی نه راځي، او عایشې بیبي سره چې زه په هغه څادر کې یوازې ملاست یم بیا هم جبریل راځي او وحی راوړي. دا د هغې فضیلت او څونه هوښیاره وه. یو ځل فاطمه رضی اللہ عنها ورسره ناسته وه، اخو د حضور پاک لور ده، چاوی ته غوره که فاطمه غوره ده رضی اللہ تعالی عنها. حضرت فاطمه رضی اللہ عنها وی زه غوره یم. عایشه بیبي ورته وی ولې؟ وی زه ځکه غوره یم چې زه د پیغمبر علیه السلام د وجود ټکړه یم. حضور پاک فرمایی فاطمه بزغه منی، فاطمه زما د غوښې یو ټوټه ده، فمن اغضبها فقد اغضبنی، چا چې هغه غصه کړه نو زه یې غصه کړم. نو وی زه د حضور پاک د غوښې ټوټه یم، نو زه غوره شم که نه شم؟ ګوره دی هوښیارتوب ته وګوره. دا ورته څه وی؟ وی بېشک دا منم چې ته د حضور پاک د غوښې ټوټه، بالکل منم، په دې وجه ته ډېره خوښه او مونږ ته هم ګرانې او د الله هم خوښې او د حضور پاک هم خوښه وي، خو په جنت کې به تا د علي صاحب لاس نیولې هغه سره به روانې او ما به د حضور پاک ګوته نیولې هغه سره به روانې. دی څونه هوښیارتوب دی. دی ونه وی چې ستا نه زه غوره یم، وی جنت کې ځکه ښځې به په جنت کې د خپلو خاوندانو سره دا تاسو سره چې کمې ښځې دي په کورونو کې، خدای دې مونږ او تاسو جنت ته سره د خپلو بیبیانو بوتلی کې، نو ستاسو دا بیبیانې د دنیا دا به د جنت د ښځو سردارانې بی. څونه حورې چې بنده سره د هغې ټولو مشره به ستا د دنیا دا ښځی. ما یو ځل ترجمه کې دا خبره کوله، مې دا ښځې به جنت کې در سره یو سړی راته وي د دې بلاګاو نه مونږ جنت کې هم نه خلاصېږو. مې دا بال ته بلاګانې نی، دا بال ته خشتۍ ښکلې بی او ستا بیبي بی په جنت کې. نو څونه ښکلی جواب ورکوي، وی بېشک زه منم ستا فضیلت
د حضور پاک مبارک لوره داغه د غوښې ټوټه خو په جنت کې به د خپل خاون علی صاحب سره داغه ګوته به دې ونیولي او زه په جنت کې د رسول الله مبارک سره داغه ګوته به مې نیولي. بیبیان ډېرې هوښیارې وي. امهات المؤمنین ورته وایي د مسلمانانو میندې. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم. د پیغمبر بیبی دا د مسلمان مور درونو. نو دین چې څنګه د صحابه کرامو سړو نه خور شوی دی دغه رنګ دین د بیبیانو نه هم خور دی. عائشہ بیبی وګوره، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وګوره، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ وګوره، دارنګ نور ډیری بیبیانې دي. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دی د دین خدمت کړی دی او د حضور پاک مبارک نے حدیث د کړی دی او قرآن زده کړی دی او د قرآن او د حدیثو پوهه حاصله کړی ده او بیا د امت ته رسول ده. یو ځل ښځو حضور پاک مبارک ته شکایت وکړ، ویسې به دین د نه ټولو سړو زده کو، موږ له یو ورځ مقرر کا چې په هغه ورځ موږ درته راځو او موږ ته دین ښیې. حضور پاک مبارک ورته یو خاص ځای مقرر کو، هلته به له نبي علیه السلام راته او شریعت به یې ورته ښو، قرآن او حدیث به یې ورته ښو. رونو اوس د ښځو علم زده کول یا د ښځو دین زده کول د هغې دپاره ګورې یو څو شرطونه دي. ابن عامدین شابی رحمت اللہ علیہ پا شامی کے لکلی دی دا سڑو پشان ندی دا شرطون پا کشتا. خدا کا پا کور کے علم زده کئی دیر خبر دا دا کیسٹ پا ذریعہ یا دا لوڈ سپیکر پا ذریعہ یا دا ریڈیو پا ذریعہ ترجمہ وری یا دا حدیث و درس دیر خدا. خو خدا کا بار توزی استاذ دا او یا شاگرد دا اغیل یو سو شرطونه دی. یو شرط پکی دا دی چی دا با پا پرده کی وزی، پرده کی بزی دا یو شرط، بے پرده بنزی. دویم شرط پکی سده که سفر نزدیو لکر دروازه نه دروازه تزی. اکثر دا زنانه پا خپل محله که دا یو کسی نه بلی کسی تزی، نو خیر دی که یوازی زی یاره چی فتنه نی. او که مزل زیاتو نو زی رحم محرم اغا انسان با وسرزی چی اغا سر مستقل نکاح ہمیشہ نکیگی، رور با وسرزی، پلار با وسرزی، زوی با وسرزی یا خپل خاون با وسرزی، دا ماما زوی سرا، دا ترور زوی سرا، دا تر زوی سرا، لیور سرا با نزی، دا گناہ دا. دریم سدی دریم شرط دا چی کمزے کے دین زده کئی التبسرین اختلاط مع الرجال کوئی ایجوکیشن چی وتوی دا بنی زان لخذی بی سڑی بنی او سلورم دا فتنے نبا امنی کچرت پلارا و تچا قتل یا فتنت جوڑے دا بیا بمنوزی کہ دا سلور شرطو نی نو خد دا علم زدکولو دا پارا او دا علم دا خودنی دا پارا دا کور نبارم وطیش. زمانہ دا سی درونو کہ دا خضو فتنے لیر زیادی دی نو دا دین نے خبرول پکار دی. زمانہ دا سی دا کہ دا خضو مفاسد زیاد تی، بربنطوب زیاد شو، بیدینی زیاد شوا او خض خود سلو جالو ندی دا شیطانانو سلی پی اخکار کئی نو پکار دی چی من خضو تا علم خایو دین ورطاو خایو. اس یو حدیث چی ماوی اغیتا وکینا حضور پاک فرمائی المرأة اذا صلت خمسها سلو تا جنت گٹل گران دی و خضو تا گوردی رسان دی. دا خضو مجبوری زیادی دی، سلو تا جنت گران خضو تا آسان. حضور پاک فرمائی المرأة اذا صلت خمسها چی پینز منزون اخپل کئی وصوامت شهرها او در رمضان روجی نسی واحسنت فرجها د خپل اندام حفاظت کوي د ګنا نه ځان ساتي فلتدخل من ای ابواب الجنه شاءت د جنت په کومه دروازه چې خوخی ور داخله دي شي. دا د خذو آسان شی شو. منز د خپل کوي روجی دی نسی او د خپل اندام حفاظت کی بے ستری او بے پرتگی دی نه کوي، دا جنت د دې ټیکه شو. دغه مدرسے دا دین دا حفاظت زین دی. قرآن شریف کے رب العالمین فرمائی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن منگ نازل کا حفاظت پہ منگ کو، نو حفاظت پا سلوم کی گی اور پا خزم کی گی. تابعینو کی سلوتاو گورا خزوتاو گورا، تبا تابعین کی سلوتاو گورا خزوتاو گورا. دا دین یولوی ایسا خود خزو سر تعلق لری، ابا خزز دا کئی او خزو تبا خی. دغه رنگی حضور پاک فرمائی
ندبر الله امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمعها. نو پا دی نسونو که دا سړو ذکر کیگی خز تابع وی. کم سړی او کم خزا چې د حضور پاک یو حدیث ووري او یادی کې او عمل پیو کې، نبی علیہ السلام فرمائی رب العالمین دی ول د خوشاله جون ورکی، دعا وته کوي. نو د جنکو د الکانو علم تعلیم زده کول چې څنګه ضروری دي، دا رنګ د خزم دی. دا تاسو خوش قسمت ہے چې تاسو په دې محله کې او په دې کلی کې د الکانو د تعلیم او تعلم سلسله شروع د جنکو. مولانا محمد شفیق صاحب را قصه وکړه، ډېرې جنکې مخکې فارغې شوې، ډېرې جنکې هغې قرآن هم زده که او علم هم زده که او په ناظره باندې هم پوه شوې. دا خو ستاسو لپاره خوش قسمتي ده چې په خپله محله کې داسې زنانه شته او داسې عالمان شته چې ستاسو زنانه ته علم او دین زده کي. یعنی ډېر کلي او علاقې داسې وي چې هلته دا مدرسې ني، خلک له څونه سفرونه کوي او څونه ورله ګرځي. کوشش وکړئ رونو خپل بچي چې کم نارینه هلکان دي هم د دین نه خبر کړئ. ګورئ کم بچی چې ستا دیندار شو، دنیا کې به هم ستا پخه راځي او آخرت کې به دې پخه راځي. او چې کم بچی ستا بیدینه شو، دنیا کې دې پخه نه راځي او په آخرت کې دې پخه نه راځي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لا یو سړی راغی شکایت یې وکړ، وی صاحب زوی ووالمه، وی زوی دې څه شو ورشه مال یې راوله. زوی یې وله راوسته، چې یې راوه زوی سره یې غټ کوتک دی لکه د کټ د بازو عمره. د دې سړي دا سر خوږو وینه ترې بیده، زوی سره یې غټ کوتک دی، خپې هم د خاورو څخه د خیرو ډکې دي، خپې بلې خپې شلېدلې جامې او مخ او لاسونه هم د خاورو ډک. هلکه ته مونځ نه کوې او دس نه کوې؟ وی صاحب زه خو نه مونځ پېژنم او نه اودس پېژنم. دا پلار دی دی؟ او جی. دا دی ولې والې دی؟ وی صاحب زه خو په دې نه پوهېږم. وی دا چې زه لوی شوم دې پلار دا کوتک هم راکړه او خره هم راکړل. وی زه بوزه او د خره سره وه په ځنګل کې، نو د خره بوزم کله شپې راځم او کله په دویمه درېیمه شپه راځم. د خره سره هم نه راته پلار مونځ خولی دی نه اودس خولی دی، دغه ځم او راځم ډوډۍ خورم او خره بوزم او خره سره. وی دا پلار دی ولې وو؟ وی صاحب دا خره چې زما کله په جګړه شي دا بیا نه خلاصېږي، نو دې پلار راته چل خولی دی. وی چې داسې چل کوه چې نه خلاصېږي، دا کوتک اوچتوه او دا میان دی وله رابروه، نو دا خره به ولګي نو یو به یو خوا تختی بلبل. نو زما دا خره چې کله په جګړه شي نو زه دا په منځ کې کوتک راوبرو. وی نوم دې څه دی؟ وی جعل. جعل ګونګټ ته وی ګونګټ ته. هلکه دا نوم دله چې اخی دی؟ وی دا مې دی باباجي قو دی. ظالمه تا دې زوی له جعل ګونګټ نوم ایښوده چې در پیغمبر د صحابي نوم دی یاد نو چې دا نوم دی وله کېښوده. وی دغسې خرو وم یو خو تختی بلبل. وی نن چې کور ته رالم بیبي او بابا مې په جګړه، یو بل یې د ګریوان نه نیولي و، مور مې دې د ګیرې نه نیولې و، ده مې مور د ګریوان نه نیولې وه. د چغې مې ووالې چې مه کوئ جګړه مه کوئ، خوند یې نه کو. هغه خرو والا چل مې ورسره وکړ، کوتک مې اوچت کړ، میان له مې راوبرو. د بدقسمتۍ له مې د پلار کپره ولګېده. هغه عمر فاروق رضی اللہ عنہ پلار ته ورته وایي، وی دا نقصان ستا دی، تا دې راوستلې جومات ته مسجد نبوي ته، ده ته دې دا ویلي چې پلار څه ته وایي مور څه ته وایي، د پلار څه حق دی د مور څه حق دی. دغه ټول عمر په خره سره مونځ او دس دې ورته نه دی ښولی. نو څه غلطي ګورې زمونږ هم ده. مونږ له پکار چې خپلو بچو ته دین وښایو، قرآن ورته وښایو، احادیث ورته وښایو، د حضور پاک واقعات ورته ذکر کو، د صحابه او اخلاق او د هغوی په واقعاتو خبر کو، دارنګې زنانه مونږ په دې خبر کو. دا انتهایی ضروری دی. دا به خبره کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. تا نه به خدای د دې بچو نارینه او زنانو د دواړو تپوس کوي. دین دې ورته خولی دی که نه، مونځ دې ورته خولی دی که نه، پودس دې پرې کړي و که نه، لور دې پرده خولی وه که نه، د بې پردګۍ نه دې بچ کړی و که نه، که دا دې کړي ښه که نه کړي عذاب ته ټینګېږه.